علیکم مرګرو زیم عمران علي او تاسو ګورئ په showtimes.com ګورو په نړۍ ویډیو کې به زده کوو چې مونږه ان پیج فایل څنګه مونږ ایکسپورټ کوو او څنګه یې بیا مونږه په کولر ډرا کې یا په ایډوب فوټوشاپ کې به څنګه مونږ کولاو نو نن مونږ دغه طریقې زده کوو نو راځي چې وګورو. دا زموږ سره ون فایل دی، مطلب ون فایل ضرورت نشته. نو زه وایم چې دا یو فایل ته سلیکټ کم او دا ځان سره په نیو فایل کې اوپن کم او بیا یې وسم ایکسپورټ کم. مختلف ځایونو ته باندې کلیک کولای شم. دلته د دې کرښې اند ته به راشم. دا زموږ سره اند دی، دلته فل سټاپ لګېدلی دی. نو په دې باندې به زه داسې راکاږم، داسې راکاږم او دلته اخره پورې به بوځم. بیا په دې باندې رایټ کلیک کم. دا زه په کنټرول ایکس باندې هم اخیستی شم. دا ما دلته کلیک کو او زه دا غواړم چې دا کټ کم ځان سره، نو په کنټرول ایکس باندې هم اخیستی کېږي یا زه به کنټرول زیډ ووهم. واپس فایل زما سره راغی. زه ماوس لیفټ مونږ کلیک کو، زموږ سره بدل آپشنز مختلف راکړي دي. په دې مختلف آپشن کې به مونږ دلته زما سره کټ دی، نو په دې کټ باندې به زه کلیک کم او دلته به راشم فایل ته به نیو به کلیک کم. په نیو کې به دلته ورکم. دی له زه وایم چې ویډ د دې زما سره 310 وي، 310 پی ټي. او دلته راشم چې زما سره زه وایم چې د ما سره 0 پی ټي په پوینټس کې به مونږ سلیکټ کوو. 0 پی ټي دا هم غواړم چې زما سره 0 پی ټي، دا هم غواړم چې زما سره 0 پی ټي 0 پی ټي. نو دلته به اوکې باندې کلیک کم. زما سره نیو فایل اوپن شو. اوس په کنټرول وی باندې هم دلته خپل فایل راوړی شم او کنټرول زه وایم چې نه کنټرول وی باندې راوړی شم. یو بله طریقه تاسو واخلئ، نو کنټرول زیډ به کوو. دلته به بیا د خپل ماوس کوم لیفټ بټن چې دی زما سره، موږ سره هغه آپشن بیا اوپن شو. دلته پکې زموږ سره پیسټ دی، په دې باندې موږ کلیک کوو. نو زموږ سره به زموږ هغه فایل دلته اوپن شو. ښه کنټرول ای به زه ووهم او زما سره فرض کړه دا کرښې چې دی دا پیراګراف چې دی دا نیم دی، دا کرښې نیمې دی. نو زه غواړم چې دا فل شي. دلته په دې دویم نمبر د دې لیفټ سایډ چې کوم دی دویم دی، په دې باندې به کلیک کم. نو دا به زما سره فل شي. اوس غواړم د دې سره د سایز د دې فل کم. نو سایز هم د دې فل کولی شم. 20 انټر مې کو، 20 سایز کې دا راغی. او دا اوس غواړم چې ایکسپورټ کم په فوټوشاپ کې کولاو کم یا کم زما فوټوشاپ کې کولاو کم یا په کورل ډرا کې کولاو کم. د هغې لپاره دلته به موږ راشو فایل ته. په فایل کې به ایکسپورټ پیج باندې دلته کلیک کو. دلته زموږ سره بیا مختلف آپشن نه کوي چې دا به انشاءالله موږ په بله ویډیو کې بیا ډسکس کوو. دلته به راشم براوز ته. براوز کې به دلته زما سره په دې چې کلیک کوم، زما سره به دوه آپشن راشي. یو انکیپسولیټډ چې دې ته موږ ای پی ایس فایل وایو. کله موږ ایکسپورټ فایل کوو فوټوشاپ دپاره وړو یا د کورل ډرا دپاره، نو په دې باندې انکیپسولیټډ باندې به موږ کلیک کوو. دلته زموږ سره دا راغی او دلته به فایل له نوم ورکو. دلته زما سره ټیوټوریل فولډر دی، دا هغه زموږ سره سلیکټ دی. دا فایل چې دی دا به هغې ته ځي. نو دلته به نوم ورکو موږ عمران علي نوم ولا ما ورکو. اوس به سیف باندې کلیک کم او اوکې به ووم. نو دا به زما سره هلته ایکسپورټ شي. دا اوس زه غواړم چې زه په فوټوشاپ کې کولاو کم. نو زه به لاړ شم فوټوشاپ ته. په فوټوشاپ زموږ سره په ډیسکټاپ دی، په دې به ډبل کلیک کم. دلته اوس زه خپل فایل هم په دوو طریقو راوړلی شم. یو په دلته فایل نه چې نیو اوپن ته به لاړ شم، نو په اوپن کې هم راوړلی شم، هغه ځای ته تللی شم. او په دې ورکینګ ایریا چې فوټوشاپ زموږ سره کوم ورکینګ ایریا ده، په دې ډبل کلیک کم. نو دلته هم زموږ سره راځي. دلته به لاړ شم زموږ هغه فایل فولډر چې کوم و، نو هغه ټیوټوریل و، دا زموږ سره دلته سلیکټ دی په ډیسکټاپ کې. په ډیسکټاپ و نو دا زموږ سره سلیکټ دی. دلته به زه راشم خپل هغه فایل به پکې وګورم. نو زما سره زما فایل دا دی عمران علي او دلته ای پی ایس فایل یو دلی. په دې ډبل کلیک کم هم به زما سره فایل په فوټوشاپ کې اوپن شي. سلیکټ کم لاول او اوپن کلیک کم. نو دلته زما سره فایل اوپن شو. اوکې باندې کلیک کم. زما سره دلته هغه فایل زما هغه اوپن شو. دا زموږ هغه فایل دی کوم چې موږ په ان پیج کې سیو کړو. ای پی ایس فایل موږ سیو کړو. دا زموږ سره په فوټوشاپ کې اوپن شو. اوس په دې کې موږ څه قسمه سیټینګ کول غواړو، په دې کې هم کولی شو، دلته هم کولی شو او په کورل ډرا کې هم کولی شو. او بس په نړۍ ویډیو کې دومره. ماله اجازت راکړئ. د الله په امان. فرض که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي وي، زموږ یوټیوب چینل پوسټو ټایمز سبسکرایب کړئ.